د ګلبدین حکمتیار زوی تازه څنګه عیاشي شروع کړې او چیرته ده؟ خلک او نور حزبیان څه غواړي؟ سلامونه درنو لیدونکو، وخت مو په خیر. د ده پلار 40 کلونه د مسلمانانو پر ضد جګړه وکړه. خلک به یې تباهۍ ته هڅول چې دا دنیا د مسلمانانو لپاره دوزخ ده، وجنګېږئ، جهاد وکړئ. نن یې دا د زوی د دې دنیا په دوزخ کې داسې ډیسکو ګرځي. خو نور حزبیان بیا څه وایي؟ حزبیان حکمتیار دی خپل زوی له ګونده وشړي. پر حواله رسنیو د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د زوی حبیب الرحمن د نیمه پرتوګان زورونو پر خپرېدو سخت غبرګونونه مخې ته راغلي. ډېر شمېر افغانانو حکمتیار ننګولی چې ګواکې نور خلک یې پر دا ډول جامو رټل او کډول، خو خپل زوی یې چې څه ډول جامې اغوندي د افغانستان له کلتور سره چندان اړخ نه لګوي. پر فیسبوک همدا پوښتنه لره بره کیږي، ښاغلی حکمتیار، ولې مو نور افغانان په وړو خبرو وژل؟ هغوی ته مو د مذهب سخته بڼه غوښته او خپل نازولی دی د خپلې خوښې ژوند کوي. له دې غبرګونونو سره هممهاله د حزب اسلامي ځینو مهمو غړو بیا له ګلبدین حکمتیار غوښتي چې خپل زوی حبیب الرحمن دې له ګونده وشړي او غړیتوب دې ترې واخلي. د بغلان ولایت یو مشهور قومندان محمد ولی معصوم وایي که رښتیا هم حکمتیار د حزب اصولو ته ژمن وي نو ژر ده چې غبرګون به ښیي او خپل زوی به د تل لپاره له سیاست او ګوندي فعالیتونو کینوي. د حزب اسلامي نورو مهمو غړو دا خبره پسې غبرګه کړې. د دغه ډلې یو مخکښ غړی اسد شهاب وایي د خلکو حق دی چې نیوکه وکړي او دوی ته پیغور ورکړي، ځکه حزب د شرعي اصولو د ماتولو له کبله ډېر خلک کړولي او سزا یې ورکړې. دا و زموږ ویډیو. تر بلې ویډیو چې ستاسو په خدمت کې حاضریږو، تر هغې مو په خدای سپارم. الله فمان.